د 9 جنګ ځپلو کورنیو د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وویشل شوه. د ولایت مقام او د لغمان د کار ټولنیزو شهیدانو او مالیونو چارو د ریاست په هلو ځلو په ختیځ زون کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکولو خدمتونو د صحوي همکاري ادارې یو ان ماس په مالی ملاتړ د مخالف وسلوالو د جګړو له امله په لغمان کې 9 زیانمن شوو کورنیو ته د $200 په ارزښت د 12 قلمه خوراکي او غیر خوراکي توکو برابر شوی مرسته نن د لغمان والي عبدالجبار نعیمي د ولایتي شورا د استازو او د یادې موسسې د نمایندګانو په لاسونو وویشل شوه. لغمان والي د مرستې د ویش پر مهال د یو ان ماس له همکاري او مرستندویه ادارې د پرلپسې بشري او هرړخیزو مرستو څخه د مننې ترڅنګ له دوی وغوښتل چې په لغمان کې خپلې هرړخیزې بشري مرستې لا زیاتې کړي تر څو د داسې بېوزلو کورنیو لاسنیوی شوی وي. ښاغلي نعیمي همدارنګه زیانمنو شوو کورنیو ته ډاډ ورکړ چې ولایتي اداره یې ترڅنګ ولاړه ده چې نه یوازې د ولایتي ادارې بلکې د نورو مرستندویه موسسو او خیریه بنسټونو پر مټ به هم ټولو زیانمنو اړمنو بېوزلو او راستنو شوو کډوالو ته د مرستو د رسولو په برخه کې همکاري وکړي.